اولنۍ روژه و سړی د خپل کور په ځای باندې پردي کور ته لاړ ګورو چې څه ورسره کیږي. د روژې را باندې که څه اثر وکړو دا خپل بچي خو راته څه پردي ښکاري. دا ښځه خو راته هم څه پردی ښکاري. داسې ده لکه اپورې سوالګرې. د روژې که څه په ما سر کوم شاټورو د پلار خو ته سر ناشنا ښکاري. دا کور هم پردی دی. قدیس داسې راته ښکاري چې پردي کور ته راغلی. یا الله پردې مې وساتې اوس. قدیس شیخ هم را روان دی د کور مالک دی که څو. یا رب اوس مې پردې وساتې. جی خبره شي ځکه چې پردي کور ته رالم. شیخ صاحب تاسو کېنئ جی. اصل خبره دا ده که نه چې زه پردي کور ته راغلم. دغه سړی نیول غواړي هلکه. نه جی تاسو تکلیف مه کوئ روژه ماته به خپل کور کې وکړم. ودرېږه کنه درځم زه پسې. د شاټورو پلار راته داسې منډې ما روژه باندې ولګي. دغه سړی نیول غواړي هلکه. خړی وله مانسل به کم پټ نه شي وله. زه یې د مزد ویکټ ولم. قدس روژې راله ماته کړه. ورشه د شاټورو پلاره ته موټرې نه ونوځي منډه که نه به وځي. هلکه دا ته ووایه ته د ما د کور نه څنګه اجازه ته راغلی. یاره شیخه که تا اجازت را کړی وی نو بیا راتلی شوم. ګاډۍ واډۍ ووایه که نه وژنم د ځمکې نه راچوم. صفا حال وایه. یاره جي په خدای یقین وکړه که ته خبر یم چې ستا کور ته زه څنګه رالمه. ثوابۍ روژې مې دي پوه شوې. ما وې دا روژه به لنډه کړم د کور نه بهر ته راووتم بیا نه یم پوه شوې چې ستا کور ته څنګه رالمه. او بله دا ما ته ډاکټر ویلي چې د خدای دپاره دنګ ځای ته به نه خېږي زه ناجوړه یم سترګې مې تورېږي ما کوس کا. ډاکټر راته دا هم ویلي چې ته ذهني معذور نفسیاتي ناجوړه پوه شوې د خدای دپاره چې زما په دې کې هېڅ غلطي نشته زه ناجوړه یم که یقین دې نالې دا والی ایک بات خچرګۍ خرڅه نه کړې ایک بات خچرګۍ خرڅه نه کړې د خدای دپاره کوز مې که سترګې مې تورېږي. کوز مې یا شیخه خپله دې را سره وکړه خو دا راته ووایه چې روژه خو مې نه ماته شوي که نه. نه روژه دې نه ماته شوې ځه سر دې مات شو ده کوزېږه. او ستا دا ښځه چې مې ولیده په دې خو روژه نه ماتېږي که نه. خو هسې دا څه ښځه خونده ده خو نرخځی دی. شیخ هسې خپلو کې ما وې دا شی دې په مارچه کې اخیستی دی او که په کباړ کې دې اخیستی دی. د شاټورو پلار دې خوښه بل بنسر ته راغی. قدس شیخ له روژه ماته کړه. ملګرو روژه د برکتونو او بخښنې میاشت ده. موږ له پکار دي چې په دې میاشت کې موږ په الله پاک باندې ځان وبخو. خو اکثر د بعضې خلقو د روژو نه دا معلومیږي چې روژه زموږ دپاره صرف یو بوج دی او ټوله میاشت په شرونو او فسادونو کې تېره کړو. الله پاک دې زموږ د ټولو مسلمانانو روژې په خپل دربار کې قبولې او منظورې کړي. د شاټورو پلار راته پسې منډه مه وه روژه به نه ولګي. اکشن راځه. وړه خچارې وړو سرکاري وړه دي. راځه خچارې وړو نه رشه سرکاري وړو یا نه رشه د خو بل څه نوم دی سردار خچارې یا خدایه پاکه روژې راکیستی یو نور کله به روژه وه نو خلک ولې د شاټورو پلار ته پسې منډې ما روژه باندې اثر کوي. روژه به باندې ولګي. د شاټورو پلاره شاټورو پلار ته شاټورو پلار ته پسې منډې ما شاټورو پلار ته پسې منډې ما روژه باندې اثر کوي. شیخه خپله دې را سره وکړه خو خیر د دې خبرې جواب راکړه چې روژه خو مې نه ماته شوي که نه. نه روژه دې نه ماتېږي ځه سر دې مات شو ده کوزېږه. هلی کوزېږم خو هسې خپلو کې اوس خو زما سیم خپه ازاده شوه شیخه. نه شیخه تا خو وروسته دی. الۍ نشانه ټرک نه ورسېدو که نه ته کوم ځای کې سرکاري وړو ځکه چې د ټرک په چتۍ پروت یم. ریډي دی. اکشن. الۍ
الۍ ذیشانه ټرک خواله رالو که نه ټرک ته راورسېدو که نه زه خو به چته یم ته کوم ځای کې ځکه سو د ټرک په چتې پر کوه سړی کوه سړی تختی ته شاډوري پلار ته پسې منډې مه روژه ده کوه ته شاډوري پلار ته پسې منډې مه روژه ده روژه به نیولې وي زه یو دې غړ ګډو غوښته یې ولې تا خپل کور ته پرېښودم چې غلی شه خبرې جواب غلی شه د خبرې جواب نه غواړم صحیح دا ډایلاګ زیات کړم په دې پسې غلی شه خبرې جواب که نه څه به ووایې غلی شه زه صحیح جواب غواړم ډېر بې سوره کوي سټارټ اکشن چپ شل کړو یاره به دې ورګې یاره به دې ولګې مې سر پروا یاره به دې ولګې مې سره پروا نشته خو دا نسوانې دا مې بې سوره کوي مزه که نه ځه ته شاډوري پلار ځه زور کومه سې کوه حاجي صاحبو دا راته ووایه چې ته زما د کور ته څنګه بې اجازته راغلی شیخه که تا اجازت را کړی وه بیا راتلی شومه یاره صفا خبره کوه ګډې وډې مو وایه سړیا سټارټ اکشن مزه نورواید وروره په دې ولګې مې سر پروا نشته خو دا نسوار مې بې سوره کوي نسوارو څه وکړم څه مو وایه وایي د وروره په دې لوږې مې سره پروا نشته دا نسوار مې بې سوره کوي دماغ مې اړو کار نه کوي بیا دماغ مې اړو کار سټارټ اکشن نورواید وروره په ولګې مې سره کار نشته خو دا نسوار مې بې سوره کوي نورواید وروره د ولګې مې سره کار نشته خو دا نسوار نه دا مې بې سوره کوي دماغ مې چولې دماغ مې بیخي کار نه کوي بوج به ستا په ګېډه نه راځي یاره ګېډه لاندې ده باندې نه ده تا چې کوم راشن و او تا چې دا کوم راشن ووهو که نه دا خو ماشینونه شرموله دا خو ماشین ته کو دي دا خو نه ماشیندري به خرابه شي